ناګهانه حادثه را باندې راغله چې اور لګېدله پای کې زموږ نقصان شوی د څاروي هم سوځېدلي دي او بیا د کلیوالو شکریا دا کوم چې په وخت په موقع راغله زموږ سره امداد وکړو د حکومت د طرفه موږ د څه کېږي نو موږ له دې وکړي موږ ډېر غریبانان یو او څه اوس هم نور نه کېږي دا قطم کتل وي څاروو ته عادت پکې کم از کم شپږ څاروي پکې ډېر خراب دي او نور ته خیر شوی دی یو څاروی نیم پکې مړ دی غربت او بیوسی چې د پښتني تاریخ سره څنګ په څنګ را روان دي د دې د اثراتونه کله هم انکار نشي کېدی نن سحر د درګې کلي په باړې شهید آباد کې د یوې بیوسه کورنۍ په کور د نامعلومو وجوهاتو په وجه اور ولګېد چې په نتیجه کې د کور منډو او چوپالونو سره سره د څاروو سپر او غوجل اور واغستو چې له وجې یو څاروی مړ او اووه څاروي وسوځېدل سوځېدلي څاروي لا مرګې حال پراته دي خو په دې موقع د درګې کلي ځوانان په وخت راورسېده او اور یې قابو کړو د کور د خاوندانو او د علاقې د مشرانو غوښتنه ده چې حکومت وخت او مخیر حضرات له دوی سره په دې شوي تاوان کې مرسته وکړي چې دا شان د متاثر خاندان په غم کې کمی راشي او دا کم مدعیان چې وو د چا چې دا نقصان شوی دی دا کم اور چې لګېدلی په دې څاروو باندې نو دوی په موقع باندې نه وو او د کلي خلک راورسېدو او دغه اورې دغه اوبو په وجه باندې او د خپلې الې ځلو په وجه باندې مړ کړو نو نقصان وشو چې څه تقریبا 11 هغې کې څاروي دي چې هغه ځینې څاروي خو لکه ډېر زیات خراب دي لکه د مرګ په حالاتو کې دي یو څاروی نیم پکې مړ شوی هم دی زه چې د حکومت نه دا اپیل کوم چې به د دې غزن لالا سره او د دې زیارتګل د نقصان وشو چې به په دې کې د دوی سره د حکومت تر طرف نه تعاون وشي او لکه دا تعاون د دوی سبا موږ د کلی د خلکو نم تعاون تمکو ان شاء الله دوی به موکي او سبا حکومت زموږ سره په دې تعاون کې لکه لاس واچي چې به زموږ د تعاون چې کوم دی د تاوان زموږه سنسه د غریبانو ته په لاس راشي او د تاوان لګ راکم شي نو زه د دې دوانو دغه نه لکه دا امید لرم ان شاء الله د حکومت نم د امید لرم او د کلی د عوامو نه د علاقې د عوامو د مشرانو ناظمانو او د ویلیج کونسل د ناظمانو نه ان شاء الله دا امید لرم چې د دې سره به پوره تعاون ان شاء الله تعالی وکي خپله مزدورۍ له تللی وم ساره او دغه خلکو ته پټو ته دغه وکړو چې یاره راشي په کور مور لګېدلی دی او زموږ خو د غریب سړي نور هېڅ هم نه دغه پردی کوټې دي او دغه پردي ځایونه دي زموږ پوله پټی په خپل نشته زموږ دغه پوله پټی دی چې زموږ دغه 8 څاروي دي دا وسوځېده پکې بس زما یو خدای سره دی دغه څاروي مې سره دي نو زه د خپل مشرانو ته حکومت ته عمران خان ته دا اپیل کوم چې یاره زموږ سره دا امداد وکړي او د خدای جزاناني او د خپل کلیوالو او د ټولو خلکو شکریا ادا کوم چې زما د غریب نامعلومه لکه دا زما په چا باندې دعوا نشته دی خو بس د ډیران سره خوا کې خشاکو ټوپو بس د هغې نه ورته اور لګېدلی د ډیران نه لوګی خطو بس موږ ته هم پته نه لګېدل خو خلکو چې یاره ستاسو په کور باندې اور لګېدلی دی او راشي نه زموږ په چا باندې څه دعوا شته نه د چا سره څه زیاته شته चढ़ रहा है वक्त आगे बढ़ रहा है तुम भी आगे बढ़ो ऊंचा चूलो आसमान तुम हो पाकिस्तान चूलो आसमान ज़मन में ला नहीं होता कन धड़कन प्यार है तेरा कदम कदम पर गीत रे